بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د احوالو په باره کې خبر روانه وه، د هغه د صفاتو، د هغه د اخلاقو په باره کې د مبارکه سلسله وه، او په دې کې موږ خبره کوله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خندا متعلق. د هغه خندا و مسکا څنګه وه، په کومو موقعو باندې خندلي و، مسکی شوی و، بعض موقع پکې او بعض ځایونه موږ ذکر کول. نن به انشاءالله یو نوي موضوع شروع کوو، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم جړا. خو د هغې نه مخکې یو څو واقعي، یو څو ځایونه به نور ذکر کړو چې هلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم خندلي و یا مسکی شوی و. منګه په تیر شوي بیان کې اخرنۍ خبره دا ذکر کړې وه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خندلي و د هغه زنانه په خبره باندې چې هغه د حبشې وه، او هغه ځوانانو ته یې ویلي و چې تاسو ته به پته ولګي چې کله الله فیصلې له راشي او اولني او اخرني را جمع کړي او خپې او لاسونه به خبرې کوي. دی ورته ولې دا خبره کړې وه؟ راغورځولې وه، ځوانانو راغورځولې وه. په کوم ځای کې؟ په حبشه کې. عبدالله بن عمر رضی الله عنهما وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم په سفر باندې وته او د یوې غزا دپاره، نو په یو خیمه باندې تیر شو. هغه خیمې ته چې کله سر وردننه کو، نو هغوی وویل څوک یې، یعنې دا قوم څوک دی؟ یا صحابه کرام ورغلو، نو هغوی تپوس وکړو، هغه اعرابي، هغه بانډچي تپوس وکړو چې هغه په خیمه کې ناست و. وی څوک یې تاسو؟ صحابه کرام ورته وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی او د هغه ملګري دي، غزا له روان دي. نو هغه تپوس وکړو، وی په دې کې څه غنیمتونه هم میلاویږي، یعنې دنیوي څه فایده پکې وي؟ ورته وویلی شو او دا جهادونه چې موږ کوو د الله د رضا دپاره، په دې کې موږ ته بیا غنیمتونه میلاو شي چې کله الله مؤمنانو له فتح ورکړي، او دا غنیمتونه بیا تقسیمیږي د مسلمانانو په منځ کې. بس د هغې یو سورلۍ ولاړه وه، هغه یې راپرانسته او د صحابه کرامو سره روان شو، مسلمانو. نو کله چې دی په لاره باندې روان شو، په دې سفر باندې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ملګرو سره ملګری شو. نو بانډچي دی، دا سورلۍ به یې کله دومره تیزه کړه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته به نږدې شو، او صحابه کرامو به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوا ته داسې څوک نه پرېښودو. یو خو د احترام د لاسه، او دویم دا چې ناشنا کس به بلکل نه پرېښودو. نو دی چې به کله ور مخکې شو، صحابه کرامو به د ده دا سورلۍ بیا را شاته کړه، شاته شي لږ څه به بیا دی را مخکې شو، هغه بیا را شاته. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا دا ووی، هغه نجدي مال راولي، د نجد علاقې و. فوالذي نفسي بيده، زما دې قسمي په هغه رب باندې د چا په لاس کې چې زما سا ده، انه لمن ملوک الجنه، دی د جنت په باچایانو کې یو باچا دی. دقه بانډچي کله چې سبا له میلاو شو، دشمن ته مخامخ شو، نو دقه بانډچي پکې شهید شو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته خبر ورکړی شو چې یا رسول الله، هغه کس چې تاسو یې تذکره کړې وه
چې دی د جنت په باچایانو کې یو باچا دی هغه پکې شهید شوی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغی او د هغه د سر خوا کې کېناستو خوشحاله و یضحک ویې خندل ثم اعرض عنه بې مخ واړه دوه کار یې وکړو یو خو خوشحاله و ویې خندل او دویم مخ یې واړه صحابه کرامو ته یا رسول الله رأیناک مستبشرا تضحک موږ ته ولیدې چې خوشحاله وي او ودې خندل ثم اعرضت عنه بیا دې مخ واړه عکس مړ پروت دی هغه بانډیچي چې شهید شوی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته اما ما رأیتم من سروری تاسو چې زما د خوشحالي کومه ولیده فلما رأيت من كرامة روحه على الله تعالى دا ما وخندل د دې دلاسه او خوشحاله په دې ومه چې د دې سړي د روح او د ده د نفس په الله باندې ډېر ګران دا سړی په الله باندې ډېر زیات ګران نو خوشحاله په دې شومه او تعجب دا وی خندل وري تعجب یې وکړو د الله په دې رحم او کرم او په دې تعجب وکړو چې دا بنده په الله باندې څومره ګران دی واما اعراضي عنه هر چې ما د ده نه دا مخ واړو نو د دې دلاسه چې د ده ښځه کومه چې د جنت په حورو کې د ده ښځه ده هغه د ده د سر سره وه او دا حدیث امام بیهقي راوړی دی په شعب الایمان کې دې حدیث کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خندا ذکر شوې ده او د خندا وجه د الله سبحانه وتعالی پراخ رحمت او د دې بانډچي مقام او شان د الله په در کې دې واقع کې یو دا فایده م روځي او د نورو ډېرو حدیثونو کې دا مسله بیان شوې ده بار بار موږ بیان کړي م د درسونو کې هغه دا چې د یو سړي په ظاهر باندې به ډایرک فیصله نه کړي ځکه یو حدیث کې راځي چې یو سړی به خړ پړي او څوک به پرېږدي م نه خپل کور ته او نه وله څوک خبر اوري خو دا سړی به په الله دومره ګراني که چېرته الله له قسم ورکړي چې دا کار به کوي الله به هغه کار کوي اوس دا بانډچي یعنی خلکو ته دومره غټ سړی نه ښکارېدو خیمه کې ناست سړی دی او دې طرف ته توجه ساتي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبره کیږي معمولي کړس کړوس تاسو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خبرې نه توجه واړئ ځکه دا سوال همیشه کوو یا الله په موږ باندې فتنه و امتحان مه راوله همیشه دا سوال کوو نو اوس دا بانډچي چې دی ظاهره کې دی داسې خاص سړی خو نه و خیمه کې ناست دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ملګری شوم تپوس یې په کوم ډول وکړو دې که غنیمتونه پکې میلاوي او راووتو د الله په لار کې خو رښتینی و دا د ده د روح او د ده د سا د ده د نفس په الله باندې ګران و که نه نو په الله باندې داسې عام سړی نه ګرانېږي داسې ګزاره حال سړی الله ته ګران و نه د ده به ایمان و د ده به دا یو رښتینی انسان ده چې راوتی و د الله په لار کې نو ښه د زړه د کومې نه راوتی و او ځکه خو الله قبول کو ځکه الله سبحانه وتعالی ده ته د شهادت ته مرتبه ورکړه کله نه کله به یو سړی وي نو ډېر به ځان سیټ کړی را سیټ کړی او ډېر به ځان سنبال کړی به او دا خلک ورته ملیږي پاسېږي او د الله په نیز د الله په نظر کې د هغه د ماشي د وزر امره قدر هم نه د ماشي د وزر امره قدر به دغه سړي نه او دا خلک به ترې تاویږي را تاویږي او پلان نه یې صیب او الله نه یې صیب او دا صیب او دغه صیب او دا هم کیدی شي چې ظاهره کې ځان دینداره کړی دا هم کیدی شي لباس ته دینداري اچولي او خلک غریبانه خو ظاهري لباس ته ګوري او خلک یې قدر کوي او احترام کوي او د الله په نیز د هغه هېڅ قدر او قیمت نه کوشش دا کوئ چې د الله په نیز درانه شئ
دا کوشش کوئ او کله چې الله ته درون شوي که نه الله به دې درون کي د مخلوق په نظر کې. دا اعرابي دا بنډچي چې د الله په نیز درونو نو درونی کو د پیغمبر په نظر کې، درونی کو د صحابه کرامو په نظر کې، او صرف خبر په هغه ځای پاتې نه شو، ټول امت ته یې درون کو. امت ته دا واقع بیانوي، دا حدیث علما بیانوي، په کتابونو کې را نقل کوي، لیکي، وضاحت یې کوي. وجه دا و چې دا بانډچي د الله په نیز قدرمنو او درونو، نو چې الله ته درون شوې الله به دې درون کي دې مخلوق ته. او چې د الله په نیز سپک وي که نه نو که ته ځان ډېر مالداره کړې او ډېرې ځمکې والې او ډېر جایدادونه والې او ډېرې سپینې جامې واچې او ډېر ځان داسې سیټ را سیټ کړې، خو چې د الله په نیز سپک شوي که نه الله به دې مخلوق ته داسې سپک کړي چې تپوس یې بیا مه کوه. نو په دې موقع باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خندلي. یو بل ناشنا واقعه عبدالله بن عباس رضی الله عنهما وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله د حج اراده وکړه، حج لتو کم کالو ده؟ 10 کال. پیغمبر صلی الله علیه وسلم څو حج کړي ژوند کې؟ یو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته چې کوم حج د الله له طرف نه خوی شوی دی او د هغې ورته امر شوی، هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو حج کړی. دې نه مخکې که نور حجونه کړي دي د نبوت میلاوېدو نه مخکې یا په مکه کې، هغه دې سره نه شمارلی کېږي. دقه یو حج پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړی دی او دې ته حجة الوداع ویلی کېږي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله د حج اراده وکړه نو یوه ښځه راله خپل خاوند ته ووی، او دا ښځه په انصارو کې وه، یعنې د مدینې چې کوم خلک وو دا په هغو کې وه. د خپل خاوند ته ووی، دینداره زنانه ووی، حج بي مع النبي صلی الله علیه وسلم، ما وی په ما باندې حج وکړه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره، یعنې ما له څه طریقه جوړه کړه چې زه م حج له لاړه شم. خاوند ورته وی ما عندي ما احجك علیه، ما سره سورلی خو نشته چې زه به تا په سفر باندې، لکه دا خو سورلی غواړي، نو داسې چې سورلی ما سره اوس نشته چې زه تا په هغې باندې بوځم او په تا هم حج وکړم. نو هغې ورته ووي احجني على جملك فلان، تا سره چې دغه پلانې اوښ ولاړ دی، په دې اوښ به مې بوځي که نه. هغه ورته ووي ذاک حبیس فی سبیل الله، اخو ما د الله په لار کې وقف کړی، هغه اوښ هغه د الله دپاره دی. نو هغې ورته بیا ووایي فحج بي على ناضحک، ستا د ناضح چې د ناضح هغه اوښ ته وایي چې هغه د اوبو د راوړو دپاره استعمالېږي. نو هغه ورته وایي په هغې باندې خو زه او ستا د زوی حج له ځو، سړی او زوی حج له ځي په دغه سورلۍ باندې. دو اوښان دي، یو څه دی او د الله په لار کې بند کړی دی، دا دویم چې دی هغه وایي دا خو زما او ستا د زوی دی، دې باندې خو موږ حج له ځو. هغې ورته وایي فبیع ثمرتک، د باغ دا میوه دي خرڅه کړه، میوه خرڅه کړه، دغې نه چې کومې پیسې میلاو شي په هغې به حج وکړو. سړي ورته وایي ذاک قوتي و قوتکي، دغه خو زمونږ رزق دی، دا خوراک دی زمونږ کور، الله چې کوم رزق راکوي خو دغه ځینې راکوي. نو چې باغ خرڅ کړم او میوه خرڅه کړم نو دا خو اسباب ختمول دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم پکې لاړ حج له، هغه خاوند هم د هغې لاړ، هغه زنانه په مدینه کې پاتې شو. کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حج نه راواپس شو، دې پسې خپل خاوند ولېږو، خاوند یې هم راغی، دې پسې ولېږو، ورته یې ووي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته به زما طرف نه سلام ووایي او سوال به دې ته وکړي چې ما یعدل حجة معک، ستاسو سره د حج کولو برابر څه عمل شته چې زه هغه وکړم او هغه داسې شي لکه ما چې تاسو سره حج کړی. داسې دینداره زنانې د دې اوس دا ارمان دی چې ما حج د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره وکړي. یوازې د حج ارمان یې نه دی، حج د پیغمبر سره. د دینداره زنانه
ارمانونه هغه د دین په خوا شا کې تاویږي راتوي کو تاسو کې چاته الله دینداره ښځه نصیب کړي که نه نو د الله شکر ادا کوئ هر وخت او چې داسې د باندې اورېدلي چې د هغې سهار ماښام غم د بنګړو جامو او غم او خادي او پلانۍ لاړه وغه راله او هغې دا او دې دا هغه دا او دا جاخې دله جوړوي نو دا هم بیا یو لوی امتحان دی په سړي باندې چې راشي هغه خاوند یې لاړ پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوا ورته وی یا رسول الله امرأتي تقرئك السلام زما ښځه په تاسو باندې سلام وایي او هغې ما ته ویلو چې ما حج له بوځه په ما حج وکړه وایي ما ورته ویلو چې ما سره څه نشته چې په تا باندې حج وکړه وی هغې راته ووایي چې هغه پلانې اوښ وایي ما ورته چې خو د الله په لار کې بند ذلك حبیس فی سبیل الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته لو كنت احججت علیه کان فی سبیل الله نو چې دا حج تا په دې باندې په دقه اوښ تا کړی وی خو دا هم د الله په لار کې دا اوښ تا وقف کړی و چا دپاره د الله دپاره د الله په لار کې دې وقف کړی و د هغه په ذهن کې د الله لار دا و چې دا اوښ به په جهاد کې استعمال نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي که چېرته په دقه اوښ تا دا ښځه سوره کړې وی او سورلۍ د دې جوړه کړې وی د دې اوښ نه او حج له تللی هم د الله په لار کې وی هغې ما ته ووایي چې دا پلانې اوښ د اوبو دپاره چې استعمالېږي ما ورته وایي چې دغه باندې خو زه او ستا زوی ځو وی راته یې وایي چې دا میوه خرڅه کوي ما ورته وایي چې دا خو زمونږ خوراک دی فضحک النبي صلی الله علیه وسلم من حرصها علی الحج پیغمبر صلی الله علیه وسلم وخندل وی دا خو ډېره حریصه ښځه ده د حج ډېر حرص د دې ډېر حرص ته داسې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وخندل وی یا رسول الله رالیږلی زه دې دپاره یم وی ما ته وي چې د پیغمبر نه تپوس وکړئ چې داسې کم عمل دی چې هغه زه وکړمه او هغه ستاسو سره د حج کولو برابري پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته اقرئها السلام ورحمة الله زما له طرف نه ورته هم سلام ووایه دې ځای نه دا فایده راووته چې یو پردۍ زنانه هم سلام یو نارینه ته لیږلی شي او هغه هم جواب د هغې رالیږلی شي چې کله پکې فتنې د فتنې یره نه وي واخبرها او پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا به ورته ووایي ان ما يعدل حجة معي عمرة في رمضان د رمضان په میاشت کې عمره کول لکه ما سره چې حج وکړو دا ورته ووایه دا دې لاړې شي د رمضان په میاشت کې سره عمرې له نو داسې شوه لکه ما سره چې حج وکړي دا حدیث امام ابو داود امام ابن خزیمه دوی راوړی دی نو ګوره دې ځای کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولې وخندل د دې زنانه دې حرص ته وکتو څومره په حج باندې دا مینه ده چې پیغمبر سره حج کو نو بیا د الله رحم او کرم ته وګوره چې په رمضان کې عمره دا داسې لکه پیغمبر سره چې د حج وکړو ځکه رمضان کې د عمرې چې د چا وسي نو په کار دی چې ویکي ورسره دا خبره یاده کړئ دا بعض خلک دی اخري لسو ته دا خبره اړوي په اخري لسو کې بیا د لیلة القدر دی شپو ته یې اړوي په هغې کې بیا ویشتمې ته اړوي دا تخصیص کول نه دي په کار موږ دا منو چې د رمضان اخرنۍ لس شپې د اولنو شلو نه غوره دي خو که داسې هر سړی د اخري لسو شپو ته او ویشتمې ته او یو کم دېرشمې ته زور کوي خو او چاته موقع نه میلاویږي رش به جوړېږي د حدیث کې عمرة فی رمضان راغلی لکه اولنی رمضان باندې چې یو سړی ورغی عمرې وکړه ده ته دا ثواب میلاوي په اولنی رمضان او په آخرني رمضان چې څوک ورشي او په یو کم دېرشم او په ویشتمه ورشي هغه ته هم دقه ثواب میلاوي ها عبدالله ابن مغفل رضی الله عنه مشهور صحابي دی هغه وایي چې د خیبر په ورځ داسې چلو شو چې اصبت جرابا من شحم داسې د سرمن یو لوښی و هغه راته د خیبر په ورځ میلاو شو په دې غذا کې او په هغې کې چربي وه او یا پکې تیله غوړي وي فالتزمته نو ځان سره مې دا لوښی مضبوط ونیو او ما وی چې
لا اعطي اليوم احدا من هذا شيئا اچاله به د دین نن څه نه ورکوم. امام بخاری چې کوم روایت راوړی په کې دغه شان الفاظ دي ښه واضحه. امام بخاری په روایت کې وی موږ د خیبر قلعه محاصره کړې وه. د خیبر د غزا تفصیل چې واورئ په کې به تاسو پته ولګي. هلته خیبر کې خو ډېرې قلعهګانې وې که مؤمنانو یو قلعه فتح کوله. هم دغه دوران کې چېرته چا یو لوښی راویشتی دی بهر ته، دا لوښی د په لاس ورغلی دی، د څرمنې لوښی او په هغې کې دننه څه وه چربي وه. دوی چې هېچاله نه ورکو. دا دلیل دی په دې باندې چې د دغو ته سخت ضرورت و. یعنې دا هغه خلک دي چې الله وایي ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. دوی بل له ترجیح ورکوي په ځان باندې اگر که د دوی ته ضرورت وي، خو ښکاري ده چې د دغو ته ډېر زیات ضرورت و. غزا، سفر، جنگ، دا خو د سختې حالات دي. دا خبره ده په زړه کې کړې وه یا دا خبره ده وکړه د ځان سره چې نن ورځ د دې نه هېڅ چاله څه شی ده ټول زما دي. لوښی داسې جوخ نیولی وی بیا مې داسې شاته وکتو چې موږ کتو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولاړو فاذا رسول الله صلی الله علیه وسلم متبسما، چې شاته موږ کتو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولاړو ما چې کتو یې موسکی و. فاستحییت منه، نو د هغه نه راله حیا راغله. یعنې هغه لوښی یې ځان سره جوخ نیولی و، خو چې کله د شاته وکتو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولاړ دی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم موسکی شو ده ته یې چې وکتو نو دله حیا ورله. دلیل دی په دې باندې چې څه ناشنا عزت او قدر به هغوی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کو. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مخ کې به هغوی داسې کار نه کو چې هغه به په خوارم المروءه کې شمارېدو. خوارم المروءه څه ته وایي؟ هغه کار چې د انسان مروءت سړیتوب کې کمی راولي. لکه بعض کارونه داسې دي که نه چې هغه ناروا نه وي خو نامناسب وي د سړیتوب سره، هغې ته خوارم المروءه ویلی کېږي د دروند خوی سره. نو بعض کارونه په بعضو ځایونو کې سړی کولی شي، خو په بعضو ځایونو کې هغه کارونه د سړي دروندوالی لږ راکموي یا د بعضو خلکو په مخ کې راکموي. نو سته چې د خپلو ملګرو په مخ کې څه کولی شي، کیدی شي په هغې کې بعض څه د خپل استاذ په مخ کې نه شي کولی. دا من خوارم المروءه دي. دا د سړیتوب د دروندوالي د ښو اخلاقو خلاف خبره. دې معنی دا نه چې دا کار یعنې ناروا دی، خو د دې انسان په مخ کې نامناسب دی، ښه نه ده. لکه اوس مثال درکړم، ته په مجلس کې ناستې او خپې غځې. د ادب اکثر زموږ معاشره کې چاته نه ده معلوم، یا که معلوم دی عمل پې نه کوي. په مجلس کې اوس ته ناست یې او خپې غځې، مخامخ مشر سړی ناست و د هغه خولې ته دې خپې غځولي او چا راته ووایي چې دا ولې حرام دي څه. ګوره هر ځای کې به ته دا ټکی نه وایي چې ولې حرام دي څه. شریعت عام قانون کله ذکر کړي په هغې کې دنه ډېرې خبرې راشي. شریعت یو ادب ښوولی دی موږ ته چې ته به د مجلس ادب کې او ته به د مخامخ ناست انسان ادب کې. ادب دا دی چې ته به د چا خولې ته د چا مخ ته خپې نه غځې الا دا چې ضرورت دي یا مشري یا په دې مجلس کې ته د ټولو نه یعنې مرتبه دې اوچته ده د دې مجلس مشر ته یا بیماري او یا ادب دا دی چې ته ورته وروره خفه نه شي زه دا خپې غځوم. هېڅ خبره نه. اوس دلته دا نه چې ته سړی راونخلي ته دلیل وښایي چې خپې غځول حرام دی او ته دا بعض کارونه خوارم المروءه کې راځي، د دروند خوی خلاف راځي. اوس مجلس کې ناست مخامخ د استاذ ناست او تا ورته را خپې غځولي سپیکرې دې له خولې ته نیولي یا مشر سپین ږیری ناست یا میلمانه ستا کور ته راغلي دي یا قدرمن خلک ناست دي او تا خپې غځولي دي وروره په مجلس کې منځ کې دغه شان پروت دا نامناسب خبره ده. دوی به د صحابه کرامو به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دومره قدر کو چې دا کار دته اوس د پیغمبر په مخ کې نامناسب کار شو، حالانکې ویلې څه چې دا به زه
چاله ورکوم نو ټول دا خبره وکړه او شاته پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغله هغه مسکی شو ولید پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ملګرو پوه سړی او حکیم انسان اته هم پته ولګېده چې حالات د ده څه دي حالات یې سخت دي ضرورت یې خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې ته وکتو نو مسکی شو ها او دا به اخرنی موقع ذکر کو او دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ژوند اخرنی مسکا او خندا وه انس بن مالک رضی الله عنه وی او دا مشهور حدیث دی په صحیح بخاری صحیح مسلم کې نور ډېرو کتابونو کې د سیرت په درسونو کې د دې ښه تفصیل دی هغه واورئ انس بن مالک وی چې أن أبا بكر رضي الله عنه كان يصلي لهم في وجع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه فكما بماري كي پیغمبر صلى الله عليه وسلم وفات شوی په هغه بیماری کې به ابو بکر صدیق رضی الله عنه صحابه کرامو له امامتي ورکوله واقع تاسو معلومه ده حتى اذا كان يوم الاثنين کله چې د پیر ورځ رااله د پیر په ورځ څه شي پیغمبر صلی الله علیه وسلم راښکاره شوی بیا وفات شوی وی دغه ورځ چې کله رااله موږ د سحر په منځ کې ولاړو صفونه برابر کړي وو د هغوی صفونه به وګوره سم صفونه وو کانهم بنیان مرصوص لکه دیوال چې خښته په خښته لګېدلي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم داسې نه پرېښودو حدیث کې راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د هغه وخته پورې تکبیر نه وي چې څو پورې به یې په خپله په دې صفونو باندې مطمئن شوی نو یو ته به وي سینه شاته که را مخکې شه دېخوا شه نږدې شه صفونه برابر کړئ خپې د خپو سره ولګوئ اوږې د اوږو سره ولګوئ شیطانانو ته پکې ځای مه پرېږدئ دا خبرې به یې کولې او نن سبا دې بعضو ته یې لري چې خپو ته ور نږدې کوي لکه ټوپک ډز شي پکې مونځ مزه کوي چې خپه د خپې سره لګېدلي اوږه د اوږې سره لګېدلي نو بعض راشي وایي سعودیان یې چې نه کوي دا اوس ښکلی دلیل دی چې قیامت پر ورځ سړی الله ته وایي چې چا نه کوو سعودیانو نه کوو ولې سعودیان زموږ دپاره دلیل دی او دویمه خبر دی چې د سعودیان انسانان نه دي د دوی نه ښه او بد کار نه کېږي څنګه چې موږ نه ښه کار هم کېږي بد هم کېږي دغه شان دوی نه ښه کار هم کېږي بد هم کېږي صحیح کار هم کوي غلطي هم کېږي ها په دې یو خبره کې به دې سعودیان یادوي ورته به د سعودیان خو چې لمانځي کې رفلیدین کې دې ته نه ګوري دا امین چې په زور وي لکه څنګه چې عباس راشي جی مکه مدینه کې خو شل تراویح نه کېږي مکه مدینه کې خو ډېر څه کېږي ته یې نه کوې ته خو یې نه کوې هغه صرف دغه یو ځای دې راټینګ کړی خپه د خپې سره لګول اوږه د اوږې سره لګول دا د مانځه طریقه ده او خون کوي داسې اوس ورب الکعبه دومره خون کوي که نه چې کله سړی د داسې کسانو په منځ کې ولاړي چې هغه په دې مسله باندې پوه او الله دې بیا ستا په حال رحم وکړي چې د داسې کسانو په منځ کې ودرېږي که نه چې یو د هغه دنیا کې ولاړي په منځ کې بل دی او بل د نه دې خوا ولاړ او ته په منځ کې داسې ولاړې لکه بس ښه نو د بهر نه سړی را ننوت ویې کتو دې کې خو څه اتفاق نشته دا خو یو دلته دی بل هلته دی بل هلته اتفاق خو دا دی چې دا ټول یو بل سره جوخ ولاړه بیا پته لګېدی چې دا ټول یو دي او ځکه حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي که تاسو صفونه برابر نه کړو یو بل سره جوخ ونه درېدئ الله به ستاسو په زړونو کې اختلاف اچوي دې ظاهره کې اختلاف ګوره دا معمولي مه ګڼه دا ته چې د خپل مسلمان ورور نه لرې ولاړې که نه او فاصله دې پرېښودې دا فاصله په زړونو کې هم راځي ګورې دا معمولي مه ګڼه دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبره زما نه ده دا فاصله په زړونو کې هم راځي او د جوخ ودرېدو سره یو خو ته د شریعت په یو مسله عمل وکړو بل دې سره محبت ډېرېږي د دې سره محبت ډېرېږي او زه یو پیر ما که ستاسو دا خبره کړې مو جمعې په مانځه کې یو جومات ته تلم جمعې مانځلو نه هلته یو مولوي صاحب مې خوا کې ودرېد دغه مولوي صاحب د وزیرستان و او په هغه وخت کې مشهور و او دلته به یې چې د بدعتي مولوي صاحب و چې د بعضو خلکو ته به یې پټ پټ کتابونه مو وی او دی بعضو به صفت کو دا پلانې مولوي صاحب دا پلانې دا پلانې
هغې ورځ دا خبره هم کړې وه، چا ته یې دا ویلي و چې د چا ورته ویلي چې موږ د ده درسونه ورو ده به نو دا زما شاګرد دی، زه یې پېژنم. ډېر یقین پرې مه کوئ، اکثر مسلې پکې غلطې بیانې. هغه د سبحان الله الله کارونو ته ګوره، یو ځای کې څه پروګرام و، زه ورغلم، دی هملته ناست و. زه پسې ورغلم، سلام مې ورسره وکړو، ما څنګه یې مولانا صاحب خیر، ما یو تپوس وکړم، وکړه ما تا ما ته کله سبق ښوولی؟ چې زما استاد یې مشر سړی و. وایي نه زه خو ستا استاد نه یم، ما ته دې څه ټکی ښوولی؟ وایي نه. ما ته څنګه خلکو ته وایي چې دا زما شاګرد و؟ وایي موږ شرف ګڼو چې خلکو ته دا ووایي چې دومره تکړه شاګرد زموږ دی. هغه سړی په جومات کې ما سره یو ځای شو، جمعې لمانځه کې، او چې کله د صف ودرېدلو ما ورته اشاره وکړه، ما مولانا صاحب خپله جوخته کړه، ما ته خو دې مسلې نه ښه خبرې، که عوام خو تاسو نه دي خبر کړي، ته خو خبرې دي. یاره هغه ما سره خپه نه لګوله، ما پسې لا خپه ورخوا کړه، چې ما ورخوا کړه هغه ورخوا کړه، داسې یې کړي دا دوه خپې داسې، او دا دوه خپې چې داسې کې دا سړی ولېږي. ما اوس یا الله خیر دا سړی راته په داسې کې راونه ولېږي، دومره یېرېدلی و او قسم یې خوړلی و که زه د پیغمبر په دې طریقه عمل وکړم، ځان مړ که خو په دې ځله عمل نه کړو. نو دا خپې بیا داسې شوې دغه دي وایي دقه شي، او په منځ کې ټوکې اچولی، اکثر دا بعض وایي دا ټوکې دې دپاره چې د فاصلې پته پرې لګي. دا یو بل فایده واورئ د بعضو، وایي دا ټوکې چې موږ به اوږه ګرځوو دا د څه دپاره ګرځوو؟ دا وایي د منځه په دوران کې بیا موږ د خپو په منځ کې واچوو نو راته پته لګي چې فاصله څومره، هغه ټوکې باندې له پاسه ولاړ او ما چې سلام وګرځي ده ته زه وایم چې دا طریقه دې کوم ځای کې ما ته یو ځای کې وښیه، خو سلام ګرځولو مولانا صاحب لاړ بل ځای کې جومات بل ځای کې کېناستو. نو چې د مولا دا حال یې د عوامو به څه حال یې؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دوی ته وکتو، دوی له صفونه مضبوطو درولي دي، وایي کشف رسول الله صلی الله علیه وسلم ستر الحجره، پیغمبر صلی الله علیه وسلم د کوټې چې کومه پرده وه هغه یې اوچته کړه. فنظر الینا وهو قائم، موږ ته یې وکتو د دې کړکۍ نه، او دا مخې داسې پړقېدو لکه د مصحف پاڼه، یو روایت کې راځي لکه سپومۍ په شان. ثم تبسم رسول الله صلی الله علیه وسلم ضاحکا، بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم مسکی شو، ویې خندل. د دې نه بعد بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم چا نه دی لیدلی چې هغه مسکی شوی او یې خندلي. فبهتنا ونحن في الصلاة من فرح بخروج رسول الله صلی الله علیه وسلم، موږ په منځه کې یعنی ګډوډ شو د خوشحالۍ د لاسه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم را روان دی. ونکس ابو بکر علی عقبیه لیصل الصف، ابو بکر صدیق جو په شاره روان شو دی اولني صف ته، او دا غم دا ګمانو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم را روان دی. دومره قدرمن خلک چې صرف یې د کړکۍ نه او د دروازې نه پرده اوچته کړه، نو احترام ته ګوره هغه شاته روان شو. وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ټولو ته اشاره داسې په لاس وکړه ان اتموا صلاتکم، خپل لمونځ پوره کړئ. فارخ الستر، او بیا هغه پرده راواچوله. دا پرده دغه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم راچولی، دې نه بعد بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه راوچته کړي، او دغه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خندلي دې نه بعد بیا نه دي خندل. فتوفي رسول الله صلی الله علیه وسلم من یومه ذلک، په دغه ورځ پیغمبر صلی الله علیه وسلم دنیا نه تللی. دې ځای کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خنده او مسکا د دې وجې دي یو څو. یو وجه دا دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې خوشحاله شو چې یعنې کوم تربیت چې ما د صحابه کرامو کړی دی د هغې ثمره هغه ښکاره شو. که سبا له زه نه یم دوی بیا مونځونه کوي. دا داسې قوم نه دی چې صرف زما د لاسه دلته مانځه د راتلو، که سبا له زه نه یم دوی سهار په مونځونو کې بیا هم په جوماتونو کې به ګڼي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې خوشحاله شو چې اتفاق پکې دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې خوشحاله شو چې د ابوبکر صدیق په مشرتیا باندې دې ټولو اتفاق ته او ټول په هغه پسې ولاړ دي. او مخکې موږ سره دا خبره تېره شوې، تاسو ته ما دا ویلو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به کله داسې خبره واورېده چې خبره به یې خوښ وه نو د هغې د لاسه به یې مخ پړقېدو او مسکی به شو. نو دلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم داسې کار ولیدو چې هغه یې خوښ،
او بعض علماو دا خبره ذکر کړې ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا مسکی دې دپاره شو چې دا صحابه کرام مطمئن شي او دا د هوښیار انسان علامت دی چې کله پې سخته وي که نه او ورته پته ولګي چې دا مخامخ کس یا د خوا و شا د کسان زما د دې سختې د لاسه په سخته کې دي نو دی د دوی سره کله نه کله هسې مسکی شي ولې مسکی شي چې د دوی دا سخته کمه شي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم مسکی دې دپاره شو ویې خندل چې د دوی دا کمه سخته چې ده دا سوچي چې په زړه کې دی چې پیغمبر بیمار دی د هغه سره به څه کېږي څه به نه کېږي نو دا سخته به یې کمه شي او دوی ته به داسې ښکاره شي چې یعنې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ښه شوی دی یا ښه کېدو والی دی او همداسې وشوه ځکه چې دا دومره ورځې صحابه کرام کارونو له نه کړو ټول پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته راجمع شوي او سبحان الله په دغه ورځ ټول کارونو له لاړو د چا کار و د چا د کور مسله و د چا څه دغه ورځ باندې ټول لاړو وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو ښه شوی دی سهار یې پردې چې اوچته کړه موږ ته یې وکتو مسکی شو ویې خاندل نو یو وجه دا وه خلاصه د دې باب د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خندا یاده کوي چې موږ دا خبره ذکر کړې وه چې دا څومره نفسونه چې په دنیا کې دي که نه او څومره انسانان چې د دنیا ته راغلي دي او تلي دي او شتي او راځي به په دې ټولو کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په شان پاک اخلاقي نرم مزاجه درون انسان نه دی راغلی موږ دا خبره ذکر کړې وه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اکثر حالات به څه و چا سره به میلاو شو یا دغه څه چل به یې اورېدلې م دې دا خبره که اکثر حالات د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته و چې هغه به مسکی و او کله به یې وخندل او کله به یې دومره وخندل چې غاښونه به یې ښکاره شو خو هغه خندا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه هغه قهقهې چې لګوي چې د مرۍ د مرۍ پکې ښکاره شي او د مرۍ د ویښ پکې ښکاره شي هغه خنداګانې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دي کړي او سبحان الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خندا دا هم د حکمت او د ښایسته معنی د دې نه خالي نه وه لکه اوس ګوره موږ یو څو موقع ذکر کړي دا نه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ټول ژوند کې صرف دې ځایونو کې خندلي دا موږ هغه یو څو مشهور ځایونه ذکر کړو په دې هر ځای کې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خندلي دي بیا موږ وضاحت کړی چې ولې خندلي دي د هغه دا خندا هم داسې پالتو خندا به نه وه په دې خندا کې به یو ښایسته معنه پرته وه د هغه دا خندا دا هم یو تربیت و د هغه دا خندا دا هم یو دعوت و د هغه خندېدل د هغه دا مسکا د دې د لاسه به د خلکو زړونه ټکور کېدو د خلکو زړونو ته بې ارامه او سکون میلاوېدو او کله به ملګري به یې خوشحاله ول لکه هسې دا واقعه تاسو به اورېدلي مې مشهوره ده لکه بعض صحابه کرام هم داسې د پیغمبر سره په دې ملګرو کې چې بعض پکې داسې ډېر ګپ شپیان ښه د هغوی ګپ شپ ګوره داسې نه و چې دروغ به یې وي ورې یو خبره به د خندا وه هغه به یې وکړه هغې سره به خلکو وخندل خو هم به حقیقت وه نو د یو نیم سړي په دې طبیعت کې دا ګپ شپ پروت دي خیر م کړی یو نیم سړی طبیعت یې داسې په مخه یې خندل مسکی به یې خوشحالی د خوشه د خلک ورسره هم خوشحالی او د یو نیم په طبیعت کې د تریو تندې په مخه غوسه بدې ردې سخت خوی د ده نه خلک تښتي نو بس صحابه کرام هم داسې وو چې هغوی یعنې د طبیعت کې دا خندا او د مذاق ګپ شپ دا پکې پروت نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به کله وخندل د هغوی په دې خوشمزاجۍ باندې کله به یې دې دپاره خندل یعنې د هغه په خندا هر یو کې فایده و او ځکه عمر بن خطاب رضی الله عنه وایي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو کس و د حدیث امام بخاري راوړی او د هغه نوم و عبدالله خو لقب د دې سړي حمار و خلکو به ورته خر وي په دې مشهور شوی وکان یضحک رسول الله صلی الله علیه وسلم او دې سړي به پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډېر خنده و د عبدالله ډېر خوشمزاجه و نو چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله به راغی نو د ده د خبرو د لاسه و پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خندا شو
دی یو پیر شراب څکي دی عبدالله. نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم راوستی شو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ حد قائم کو یا سزا یې ورکړه د شراب وڅکو. او یو پیر نه کنه څو پیري. نو یو کس پکې دا وی اللهم لعنه، یا الله په دې لعنت ووایه، ما اکثر ما یؤتى به، په مخه دې راوستی کي. نو دې سړي لعنت وی په چا باندې؟ په عبدالله باندې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله واورېد وی لا تلعنوه، لعنت پې مو وایې، فوالله ما علمت انه يحب الله ورسوله. ما ته چې څومره پته نه عبدالله ګورې الله او د الله په پیغمبر باندې مین دی. تاسو په هغه سړي څنګه لعنت وایي چې هغه الله او د الله په رسول باندې مین دی؟ بلکې د ګناه د سړي نه کېږي. نو کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې د لاسه خندل، د دې ملګرو د دې خوشمزاجۍ د لاسه. خلاصه ده چې د هغه خندا، د هغه مسکي کېدل، دا به هم بې ځایه نه و. د هغه یو کار به هم بې ځایه نه و. د هغه په هره خبره کې، د هغه په هر کار کې، د هغه په هر قدم کې حکمت و. او حکیم انسان، ګور عام د حکیم انسان چاته وي په مناسب ځای کې مناسب کار، دا حکیم انسان دی. اوس هم خیال دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په باره کې د هغه هر کار مناسب ځای کې دی، او د هغه هره خبره په مناسب ځای کې ده. د هغه خندا، د هغه مسکا داسې نه ده چې ویې خندل اسې بې معنې پالتو مسکی شو اسې نه. د دې نه بعد بیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم جړه، بکاؤه، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم جړه. دا یاد کوي چې دا جړه هم ګورې یو نعمت دی. دا جړه چې دی که نه دا هم نعمت دی الله طرف. سورة النجم کې الله سوي وأنه هو أضحك وأبكى. الله هغه ذات دی چې د انسان یې خندولی هم دی او دی جړولی هم دی. یعنې جړه او خندا د چا له طرف نه وي؟ لا الله طرف نه. او د دواړه ګورې نعمتونه دي. دا جړه او دا خندا د دواړه څه دي؟ نعمتونه دي. نو جړه څنګه نعمت دی؟ زړه ورسره نرمېږي. یو غم ځپلی د هغه غم پې لږ کم شي، زړه ورسره سپک شي، مشکلات پې یو سړي را جمع شي، هغه دې سره لږ اسان شي، څنګه چې الله ته پې نږدې شي. نو دا ټول یعنې هغه فایدې دي، ټولې فایدې دي په جړه کې. نو دا یو نعمت دی. الا دا چې سړی په دې جړه کې د شرعي حدودو نه واوړي او ځان له عذاب وګرځي، هغه جدا مسله ده. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم جړه دا ګورې صرف د غم د لاسه نه و، د غم او درد د لاسه. لکه د بعضو خلکو ذهن دی چې جړه صرف د څه د لاسه وي؟ د غم او د تکلیف د لاسه وي. نه، د جړه ډېر اسباب دي. کله جړه د غم د لاسه وي، کله د تکلیف د لاسه وي، کله د رحمت او د شفقت د لاسه وي. او د ټولو نه غټه خبره کله جړه د الله د یېرې د لاسه وي. ښه، څنګه چې موږ په خندا کې وایو چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خندا داسې نه و چې به ډک ډک به خندل یا قهقهې به یې لګولې. نو دغه شان د پیغمبر صلی الله علیه وسلم جړه هم هغه جړه نه و، هغه چې چغې وایي په جړه کې. لیدلي مې که ډېر سړي جړه شهیق ورسره یو چغې و، اواز ورسره اوچت کړي، او ته به وایي چې بس اسمان را پرېوت. نه، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم جړه څنګه وه؟ یعنې څنګه چې به مسکی کېدو که نه، او اواز به نه و چې به مسکی شو، دقه شان د هغه جړه وه. د سترګو نه به اوښکې روانې وي، او کله به یې د دې سینې نه اواز راوتو. سینه لکه خوټ کېږي چې پتیله، داسې اواز به کله نه کله یې جړه د لاسه د سینې نه راوتو. دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم جړه وه. نو چغې به هغه په جړه کې نه وایي. ها، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا دا جړه کله د رحمت د لاسه وه، کله په امت باندې د یېرې د لاسه. او تاسو به څو واقعې واورئ. په امت باندې د شفقت د لاسه، د الله نه د یېرې د لاسه به وه. کله به قرآن واورېدو په جړه به شو. د دې نه علاوه نور اسبابو چې د هغې تذکره را روانه ده. خو دا یاده کوي دا خبره چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا جړه، خندا، د هغه غوسه،
د هغه راضي کېدل دا ټول دلیل دی په څه باندې چې انسان بشر قل انما انا بشر مثلکم ووایه پیغمبر چې یقینا زه ستاسو په شان بشر یم چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نور وی لکه څنګه چې راباز وایي نو بیا په هغه باندې دا کیفیت او دا حالت په هغه باندې نه راتلو پیغمبر صلی الله علیه وسلم بالکل په اصل کې یعنی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذات په اعتبار سره ویم زموږ په شان انسان د ذات په اعتبار سره ویم بیا خو هغه پیغمبر دی دې کوم شک نشي چې د هغه مقام جدا دی زموږ جدا دی خو د ذات په اعتبار سره څنګه چې آدم علیه السلام زموږ پلار دی دغه شان آدم علیه السلام د هغه هم پلار څنګه چې موږ وایو موږ د خاورې نه پیدا یو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه نه پیدا د خاورې نه پیدا یو موږ د منۍ د قطرې نه پیدا یو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه شان پیدا موږ د مور په خېټه کې وخت تېر کړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم تېر کړی او بیا دا کوم حالات چې په موږ راځي یره لوږه تنده ستړي کېدل بیماري خوشحالي غوسه دا هر څه په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې هم راغلي دي دلیل دی چې هغه څه بشر قل سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا ای پیغمبر ووایه دوی ته چې زه خو یو بشر یم انسان یم ها خو بیا د عامو انسانانو په شان صحیح ده ذات په اعتبار سره خو انسان یم خو بیا رسول یم نو د دغې د لاسه په دې انسانانو کې اوچت انسان یم او په دې کې به ته واضح حدیث بیان کوم چې زړه م ښه خوشحاله شي په دې دلیل یو حدیث کې داسې راځي او شیخ البانی په صحیح الجامع کې راوړی د دې نه اخوا واضح حدیث نشته دا بعض راشي موږ ته وایي تاسو هم حدیث بیانوئ هغوی هم حدیث بیانوي دا تاسو هم آیت بیانوئ هغو هم دا کیدی نشي چې حق او باطل دی یو شی دی دا نشي کیدی یو سړی تشه دا خبره کوي چې حدیثو کې راغلی ده یو سړی ته حدیث بیانوي یو سړی حدیث بیان کي کمزوری بیانوي منګړت بیانوي یو سړی قصه کوي بزرګانو ویلي دي او پلاني او علاني ویلي په دې کې ته فرق نشي کولی چې کوم سړی حق او کم په باطله باندې دی محمود ابن لبید رضی الله عنه وی کله چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم زوی ابراهیم مړ شو نو په هغه ورځ څه چلو شو سپومۍ توره شوې وه نو خلک کو دا وی سپومۍ ولې توره شوه د ابراهیم د مرګ د لاسه ځکه چې مخکې دا عقیده و چې دا سپومۍ او دا نور هله تورېږي چې کله یو غټ سړی مړ شي یا پیدا شي نور نو نور په هغه ورځ تور شوی نو خلکو دا نور چې تور شوی دی د ابراهیم مړ دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم راووتو خطبه یې وکړه او په خطبه کې بیا دا ووایي چې ای خلکو دا نور او سپومۍ ده د الله د قدرت په نښو کې دوه نښې دي دا د چا د مرګ د لاسه او نه د چا د ژوند د لاسه تورېږي بلکې دا یو نښه ده چې الله پې دا خلک یری نو کله چې تاسو دغه حالات وینئ نو جوماتونو ته ځئ فافزعوا الى المساجد ودمعت عیناه او د سترګو نه یې اوښکې لاړې ولې د سترګو نه اوښکې لاړې ابراهیم مړ وکړه قالوا یا رسول الله تبکي وانت رسول الله د الله پیغمبر تاسو جاړئ تاسو خو د الله پیغمبر یې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته انما انا بشر زه انسان یم تدمع العين ويخشع القلب ولا نقول إلا ما يسخط الرب والله ولا نقول ما يسخط الرب او نبويو اگه خبری چې پاگی باندې الله غصه کیږي یا ناراضه کیږي هغه به نه وایو خو ګوره سترګو نه اوښکه روانه ده زړه م غمجنه دی والله یا ابراهیم انا بک لمحزونون په الله مې دې قسم ای ابراهیم په تا پسې ډېر غمجنه یو د څه لپاره ما دا حدیث وی انما انا بشر زه بشر معلوم سترګو نه مې اوښکې ځي ژړا راځي نو خبره مې دا کوله چې دا دلیل دی په دې باندې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم بشر و بیا دا فایدې ده کې ما مخکې ذکر کړی مو یو درس کې چې جړه په یو څو قسمه جړه په یو څو قسمه جړه د خوشحالۍ لکه یو سړي ته څه شی میلاو شي او دی خوشحاله شي یو نعمت ورته میلاو شي او د خوشحاله شي او د خوشحالۍ داسې څه شي په جړه شي
دویمه ده جړا د غم خو واضح ده جړا د غم دغه شان جړا د دړ او د تکلیف کله انسان باندې تکلیف او دل ډیر شي د هغې د لاسه جاړي دغه شان جړا د شوق څنګه شوق نه صرف دا نه چې الله ورته راشي شوق مطلب لکه اوس مثال کې پلار ته زوی رایاد شو او یا زوی ته پلار رایاد شو یا مور رایاد شو یا ښځې ته خاوند رایاد شو خاوند ته ښځه رایاد شو او د یو بل نه لري دې ته جړا د څه وایي د شوق ته شان جړا د محبت ومي جړا د منافقت جړا د منافقت ومي جړا د الله د یرې نه د ټول نه اوچته جړا ده جړا د الله د یرې نه او د سترګې نه چې دا یو اوښکې ځي که نه د الله د یرې د لاسه دا یوه اوښکه که دا دریابونه د اور نه ډک کړي که نه د اور نه په دنیا کې چې څومره دریابونه او سیندونه دي که دا هم د اور نه ډک کړو او دقه یوه قطره یوه اوښکه دې پې ور واچوله دا یوه اوښکه زوروره د الله د یرې د لاسه چې اوښکې ستا د سترګو نه لاړې شي دا ډېرې زورورې اوښکې دي ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې په دې سترګه باندې الله جهنم اور حرام کړی دی او بیا چې دا سړی ځان له نایسي الله ورته رایاد شي او وژاړي نو یو څو حالات به ذکر کړو یو څو وختونه چې په هغې کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم جړلی دي مطرف ابن عبدالله دا خبره کوي د خپل پلار نه د عبدالله نه وایي چې اتیت النبي صلی الله علیه وسلم وهو یصلي زه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوا ته رالم هغه لمونځ کو دا حدیث امام نسایي راوړی دی ولجوفه عزیز کعزیز المرجل او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې سینې نه داسې اواز راتلو جړلې د دې سینې نه داسې اواز راتلو لکه یو پتیله چې خوټ کېږي یو کټوی چې خوټ کېږي دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سینې نه د جړا د اواز راتلو دلته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا جړا دې کې شک نشي دا واضح دلیل دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د الله د یرې نه هلته جړل او چې کله زمونږ منځونه داسې شو چې په هغې کې زمونږ توجه الله ته شوه نو پوه شه چې دا سړی او دا امت بیا کامیاب دی خو چې کله ته په منځه کې ولاړې او سوچ ستا ټول په حساب کتاب کې او ایمان به مونځ کله ختموي نو بیا د کامیابۍ نه ته لرې تللی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مونځ دا و بیا د هغه د شاګردانو د صحابه کرامو مونځ دقه شان ابوبکر صدیق رضی الله عنه به مانځه ته مخکې شو نو د جړا د لاسه به خلک د هغه په تلاوت باندې نه پوهېدو دومره به یې جړل دا جړا و د هغوی د الله د یرې د لاسه او پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې د خپل رب څومره پیژني دومره هېڅوک نه پیژني ځکه خو یو حدیث کې دا وایي که نه لو تعلمون ما اعلم که تاسو ته هغه خبرې معلومې وې کمې چې ما ته معلومې دي لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا تاسو به لږ خندلی وې او ډېر به م جړلی وې ځکه چې پیغمبر ته ډېر څه معلوم دي نو که تاسو ته هغه خبرې معلومې وې کمې چې ما ته معلومې دي دغه خبرې چې پیغمبر مخې له په منځه کې راغلې هغه به جړل الله ته به ولاړ او جړل به او عایشه رضی الله عنها وی الله اکبر امام ابو یعلا دا روایت راوړی او دا اکثر بلکې زم چې ټول ملګري به اول پرې راوړي بدون مبالغه به عایشه رضی الله عنها وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم به چې کله د شپې ما سره وکړه او د سحر د منځه د اذان د ټیم به راغی نو بلال رضی الله عنه راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم به خبر کو چې اذان ټیم دی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به پاسېدو غسل به وکړو چې کله به د غسل ضرورت نو غسل به وکړو بیا چې به کله فارغه شو نو ما به دا اوبه ولیدې چې د هغه په دې د بدن په دې سرمنه او د هغه په دې ویښتو به روانې وي او د اودس او د غسل نه بعد په ګیره باندې
او یا د اودس چې کوم اندامونه دي په دې باندې چې د اوبه روانې دي د ښایست تپوس مه کوه. داسې ناشنا ښایست دی دا چې سړی مانځه له روانې یا مانځه دپاره اودس وکړي او دې ګیرې نه د اوبه ساسي او د دې مټو نه نو د دغه ښایست تپوس مه کوه بیا چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ګیرې نه د اوبه ساسي. وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما ولیدو نو دې سرمن باندې کله به ولم بل بدن باندې به د اوبه پرتې وي که نه او په ویښتو باندې بیا به لاړ منزله سهر منزله به ووتو فاسمعو بکاءه نو ما به د کور نه د هغه د ژړا اواز اورېدو. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ژړا اواز په تلاوت کې د هغه ژړا هغه به ما د خپلې کوټې نه اورېده. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ژړا څه د لاسه و د الله د یېرې د لاسه او داسې څوک د الله نه یېرېدلی نه دی او نه به څوک ویریږي لکه څومره چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خپل رب نه یېرېدلی دی دومره هېڅوک نه دی یېرېدلی. او عبید بن عمیر وی دې روایت ته غوږ کېدی هغه وی ما عایشې ته ووی رضی الله عنها اخبرینا باعجب شیء رأیته من رسول الله صلی الله علیه وسلم. ای ام المؤمنین عایشې ته ووی وی تا چې عجیبه څه پیغمبر صلی الله علیه وسلم کې لیدلي دي موږ ته ووایه او د دې سره ډېر عجیبه معلومات دي ځکه چې دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبي ده. بیا هغه غلی شو لږه غلی و بیا ووایي چې یوه شپه وه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما سره و وی ما ته وی د شپې په دې دوران کې چې عایشې ذریني اتعبد اللیلة لربي عایشې پرېمې ده چې د خپل رب بندګي وکړم په دې شپه کې. وی ما ورته وی چې والله انی لاحب قربک یا الله زمونږ هم دا خوښه ده ای د الله پیغمبره زمونږ هم دا خوښه ده چې ته الله ته نږدې شي ستا دا عبادت کول خو زمونږ هم خوښ دي او زمونږ هغه څه خوښ دي چې ستا خوښ دي او زمونږ هغه څه خوښ دي چې تا خوشحاله وي. وی پاڅېدو چاردامې وکړو بیا په منځه ودرېدو او وی دومره په منځه کې وژړل چې دا غاړه او غیږه یې د اوښکو د لاسه لمده شوه او غاړه هله لمدېږي چې کله د اوښکې په دې ږیره باندې راشي. قالت ثم بكى فلم يزل يبكي او جړلې او جړلې حتى بل لحيته دا ږیره ټوله لمده شوه په اوښکو باندې. قالت ثم بكى فلم يزل يبكي جړلې او جړلې حتى بل الارض په سجدې او په رکوع کې د اوښکې به د ځمکې له تلې دا ځمکه یې به هم لمده کړه دومره یې وژړل. وی بلال رضی الله عنه راغی د سحر د مانځه یې ورته وایي چې یعنې اذان ټیم دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مانځه ولاړ دی جاړي نو بیا یې د مانځه نه بر ورته وایي یا رسول الله لم تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم وما تأخر. ای د الله رسوله تاسو ولې جاړئ تاسو ته خو الله تېر شوي راتلونکې خطاګانې ټولې معاف کړي دي. وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې ستا نه ده خوښه چې زه د الله شکر ګزار بنده جوړ شم دا خو موږ د الله شکر ادا کړو. بیا یو څو ایتونه ذکر کړو. مقصدي خبره دلته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم جړه په تهجدو کې په منځه کې عامو اوقاتو کې د الله د یېرې نه وه. تلاوت په منځه کې تلاوت دا خو اوس پته ولګېد. اوس دا هم یاده کړه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به کله د منځه نه بهر هم تلاوت واورېدو نو په ژړا به شروع ته او دا دلیل دی په دې چې قرآن د هغه په زړه باندې سخت اثر کوو د هغه په زړه به څنګه اثر نه کوو د هغه په زړه نه رانازل شوی او داسې سخت شوي دي په موږ کې د اکثرو زړونه چې د قرآن تلاوت نه تلاوت تفسیر ترجمه وضاحت هر څه ورته بیان که نه د ایمان ډېرېږي نه تقوا ډېرېږي نه علم ډېرېږي بلکې والعیاذ بالله سره د دې چې هر څه بیانېږي د ایمان د تقوا د دینداري هغه په کته روانه ده.
هسې د ده په زړه باندې قرآن څومره اثر کوي چې قرآن اوري سره د وضاحت او ایمان یې په کمېدو دی او تقوا یې په کمېدو دی. کم سړی چې د خپل رب سره ډېره مینه کوي او حقیقي مینه کوي که دی چې د الله خبرې واوري دا له په دې زړه باندې سم اثر کوي. لکه دنیا کې چې دا خلک یو نیم به وینې سحر نه د ماښامه پورې به د ښځې سره لګوي په موبایل باندې. بل زما دې ملګرو ته وایم دا یو نیم سړی سحر نه ماښامه پورې لګوي او اوس غوږ ته هغه شین راوځي هغه سپین دغه یې دلته لګولی او دې بعضو نه خو لیوني جوړ شوي په لاره به رواني ته به چې دی څه کوي ګورئ چې وګورې غوږ کې هغه شی پروت د انګریزانو زموږ د لیوني جوړ کړو والله. ښه ګاډي که به ناسي ته به داسې لیونی ده که چا سره لګیا دی موبایل د ده لاس کې نشتي هغه دی به دغه شي لګیا دی دغه شی به یې غوږ کې لګولی. ما اوس پورې الحمدلله استعمال کړی نه دی بلکل سړي ته پکې ځان لیونی ښکاري لکه ته اوس په لار روان او خبرې څه سره کوې دیوال سره کوې د اسمان سره یې کوې څه شي سره یې کوې. ښه خبره مې څه پورې کوه سهار نه ماښام پورې به دی د ښځې سره لګي کار کې کار به کوي او که هغه د سټک کاري که هغه د بجلۍ کاري که هغه د انجینرۍ او که هغه د کمپیوټر او ښځې سره به لګي او تاسو هغه د اوسې پاخه کړي اوسې دی نو ما دې بعضو ملګرو ته وایي دا زړه نه تورېږي د سړي سړی چې د کار خبره وکړي خبره ختمه شوه. یو منټ دوه خبره اوږده کا یو 15 منټه اوږده کا او د سهار نه د ماښام پورې چې موقع میلاوېږي بیا ور میلاوي چې موقع میلاوېږي بیا دا څه وایي اخر او بیا ویډیو اوس پکې دغه شی راوتی دی د دې ښځې په دې خبره په خبرو او ښځه د ده په خبرو نه مړېږي ځکه چې دوی په یو بل مین دي. یاده که څوک چې په خپل رب باندې ښه صحیح مین وي که نه هغه د هغه په خبرو نه مړېږي. دا مې یاده که دا قرآن چې ته به خپل رب صحیح مین وي که نه د دې قرآن د اورېدو به تعالی خوند درکوي. د دې قرآن درس د دې تفسیر د دې ترجمه دا به تعالی مزه درکوي ځکه چې ته په هغه رب مین یې نو د هغه مینې او د محبت ته لاسه د هغه خبرې هم په تا خوږې لګي او کله چې دې خبرو په تا اثر نه کو نو خپل ایمان مراجعه وکړه بیا چې تشه دعوه ده په خوله باندې. عبدالله بن مسعود وایي وی ورځ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما ته وایي چې اقرأ علیه دا قرآن ولوله چې زه یې واورم وی ما ورته وایي چې یا رسول الله اقرأ علیک وعلیک انزل زه به ستاسو په مخکې څه تلاوت وکړم دا خو په تاسو نازل شوی دی داسې محترم خلک وو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته زما دا خوښ یې چې د بل نه واوره قرآن سره مینه. وی ما د سورة النساء تلاوت شروع کړو دې آیت ته راورسېدم فکیف اذا جئنا من کل امة بشهید وجئنا بک علی هؤلاء شهید. نو پیغمبر هغه وخت به څه وخي او څنګه وخت به چې په هر امت باندې به زه د هغوی پیغمبر ګواه کومه او تا به بیا په هغه ټولو باندې ګواه کومه. قیامت وخت ورته رایادوي وی ما ته وایي چې حسبک الآن بس فالتفت الیه ما دا نظر وی د هغه طرف ته کو فاذا عیناه تذرفان نو د سترګو نه اوښکې روانې د قرآن د اورېدو د لاسه. علماو وجې ذکر کړي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دلته ولې وژړل. یو خو واضحه د جړا د آخرت ته رایادولو چې یعنې څومره سخته ورځ به چې الله به په ټولو امتونو باندې د هغوی پیغمبران ګوان کوي او بیا ما په هغوی باندې ګواه کوي څه ناشنا ورځ به وي د هغې د لاسه په ژړا شو. دویمه وی ژړل په هغه چا باندې چې د چا نه کوتاهي شوې ده چې ګوره د یعنې کوتاهیانې کوي لارې غلطه ده او همدا پیغمبرانو زه به پرې ګوایي کومه نو دې خلکو باندې وژړل په دې خلکو باندې وژړل او دې کې دام دي چې د خوشحالۍ د لاسه یې وژړل. دې کې څه خوشحالي ده یعنې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا مقام او مرتبه چې یعنې الله ماله څومره اوچته مرتبه راکړې ده چې دا پیغمبر به الله په پیغمبرانو ګواه کوي دا پیغمبر د دې پیغمبر د امت
پیغمبر خو پرېږده دا خو ځان له مقام دی د دې پیغمبر د امت د دوی نه به هم تپوس کېږي حدیث کې راځي که نوح علیه السلام ته به الله ووایي او الله ته به پته وي تا ما چې راته څه ویلي هغه دې بیان کړي وي او یا الله قوم ته به ول ووایي هغوی نه ده نه بیان کړي وی الله به نوح علیه السلام ته وایي چې ګواهان دې سره رښتي وایي چې څوک وایي چې د محمد صلی الله علیه وسلم امت نو زمونږ امت به دا ګواهي ورکوي چې او یا الله نوح علیه السلام دا دعوت دوی ته رسولی و ښه نو موږ څنګه د دې ګواهي ورکوو موږ نوح علیه السلام قرآن کې الله ویلي دی الله په خبره کې خو شک نشته نو صرف د پیغمبر مقام خو پرېږده د دې پیغمبر د امت دې مقام ته وګوره چې دوی به هم ګواهي ورکوي اخرنی حال به ذکر کو او نور به روان درس ته پرېږدو برا ابن عازب رضی الله عنه وی موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره په یو جنازه کې وو فجلس على شفیر القبر نو د قبر په دې غاړه ناست فبکا حتی بل الثرى نو دومره وجړل چې د اوښکې په دې خاورو ولګېدې هغه مخامخ چې د کوم ځای و یا هغه لاندې چې کوم خاورې و هغه لمدې شو وی به وي چې یا اخواني لمثل هذا فاعدو ای زما وروڼو د دې ځي دپاره تیاری وکړئ ډېر سخت ځای دی دا حدیث امام ابن ماجه راوړی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د قبر په خوا کې هم ژړل چې یعنې وروڼو د دې ورځې دپاره توښه تیاره کوي دا د تیرې د یو داسې کور د تیرې کور دی داسې کور دی چې یوازې یو پکې پروت دی د خاورو کور دی د دې لپاره تیاری وکړو دې کې تفصیل نه کوو ځکه چې نږدې زموږ درسونه کتاب الرقاق او مشکات او ټول دې باره کې وو قبر له تیاری او آخرت له تیاری صرف دومره چې تاسو ته پته ولګي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د قبر په غاړه په ژړا کېدو ولې به په ژړا کېدو قبر د یېرې د لاسه مرګ د یېرې د لاسه او چې هغه انسان چې الله ورته تېر شوي راتلونکې خطاګانې معاف کړي هغه د قبر په غاړه جاړي او زموږ ستا د سترګو نه اوښکې د قبر په غاړه لاړې نه شي دا به زموږ بدبختي نو الله یې زموږ په حال رحم وکړي انشاءالله نور ځایونه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پکې هلته بعض به پکې ذکر کړو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم جړلي په هغه موقعو باندې هغه به روان نشست ته پرېږدو الله سبحانه وتعالی یې موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نقش قدم روان کړي هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين